راځو د بوتسټریپ په دې کلاس کې هوريزونټلی الاینمنت باندې خبرې کوو. که تاسو پام شي کله چې مونږه سیسس کې فلیکس باکس وی نو الته هم مونږ دغه الاینمنت باندې خبرې کړې وي چې مونږ څنګه کولای شو مونږ سره کوم فلیکس آیټمز دی هغه هوريزونټلی الاین کړو. نو هماغه الاینمنت مونږ سره په بوتسټریپ کې هم موجود دی چې مونږ کولای شو د هغه په واسطه مونږ سره کوم دیونه په یو رو کې موجود هغه الاین کړو. نو که چېرته مونږ سره یو رو موجود دی او په دغه رو کې مونږ سره یو 3 کالمونه یا 4 کالمونه یا هر څونه کالمونه چې تاسو اخیستل غواړئ تاسو ته ګریډز معلوم دي د هغه په اندازې اخیستل شي او تاسو غواړئ د چې کې الاین کې چېرته الاین کول غواړئ رائټ طرف ته الاین کول غواړئ د لپاره به تاسو کلاس لیکئ خو کلاس به چېرته لیکئ کلاس به تاسو چې کوم رو د واخصه هغه کې به لیکئ ځکه که تاسو یا شي فلیکس کې مونږ ویل او چې یو مونږ سره فلیکس کنټینر وي او هغه کنټینر کې څه شیان موجود دي هغه مونږ سره فلیکس اټمز وي نو چې کله مونږ فلیکس اټمز الاین کول غواړو نو مونږ به فلیکس کنټینر ته الاینمنت ورکوو نو دلته هم په رو کې دنه مونږ سره کالمونه موجود وي او چې کله مونږ دغه کالمونه غواړو الاین کړو نو مونږ به د دې کوم پیرنټ دی د دې کوم کنټینر دی هغه رو ده کنه نو رو ته به مونږ چې کوو مونږ به د الاینمنت کلاسونه لیکو نو کداغه ستاسو الاین کول غواړئ دا څه دیونه چې دا تاسو د لیفت نه رائټ تر اوصل غواړئ تاسو به حالت یو کلاس لیکئ چې جسټیفای کنټینټ اند نو الته فلیکس باکس هم مونږ سره موجود چې جسټیفای کنټینټ او الته به مونږ لیکلو سپیس بټوین سپیس اند داغه بم لیکلو فلیکس سٹارټ با فلیکس اند به مورته لیکلو نو دلته تاسو ورته صرف لیکئ جسټیفای کنټینټ اند همدا ډول کچې تاسو د سنټر تر اوصل غواړئ نو هلته په فلیکس مونږ لیکلو جسټیفای کنټینټ او د مورته لیکو سنټر نو دلته تاسو یو کلاس لګوي روکي چې جسټیفای کنټینټ سنټر د دې نه علاوه که تاسو غواړئ خپل چې کوم ډیبونه موجوده د هغو ترمنځ تاسو ګیپ ورکړئ نو هلته مونږ سره یو دغه راتلو چې جسټیفای کنټینټ سپیس بټوین نو دلته تاسو صرف جسټیفای کنټینټ بټوین بلیکئ همدا ډول مونږ سره سپیس اراوند هم الته موجودون دلته هم تاسو کولای شئ جسټیفای کنټینټ اراوند ورته ولیکئ او د دې دوه ترمنځ څه فرق دی هغه مالته ډیټیل سره تشریح کړی دي د دې یو بل کلاس هم که تاسو یا چې مونږ سره موجودو جسټیفای کنټینټ ایونلی نو دلته هم تاسو کولای شئ جسټیفای کنټینټ ایونلی ورته ولیکئ او تاسو سره به کار کوي خو هغه مالته نه دی راخسته ځکه په دې کې چې د جسټیفای کنټینټ زیات استعماليږي او جسټیفای کنټینټ اراوند استعمالي که تاسو ایون دیم استعمالوي نو هغه کلاس مونږ سره موجود دی تاسو کولای شئ هغه نست کار واخلئ عملاً ګورو خپل د مان دی راخسته اوس خبره ده چې تاسو دغه کلاسونه د ډایرکټ لیکه نو دا به تاسو سره چوي دا به تاسو سره چې کوم ریسپانسیو دی هغه بني مطلب که تاسو دا ولیکه جسټیفای کنټینټ بټوین نو دا په هر سکرین کې هم دغه سراجي لکه څنګه تاسو دلته ښکاری خو که چېرته تاسو دا یو سکرین پورې تړل غواړئ یا د سکرین یو سایز پورې یک بریک پوینټ پورې تړل غواړئ تاسو به هلته چیک کوئ چې مونږ سره په بورسه کوم بریک پوینټ دی هغه به تاسو نظر کې نیسئ او دا به تاسو لیکئ نو د هغه لپاره چې کوم مونږ سره شپږ بریک پوینټ دی او د هر یو لپاره مونږ چیک کولای شو دا کلاسونه لیکلای شو نو سٹارټ نه مطلب دا دی چې کله مونږ غواړو خپل ټول چې کوم اټمز موجود دی هغه لیفت طرف ته راولون د هغه لپاره چې کوم کلاسونه جوړیږي هغه دا چې جسټیفای کنټینټ بلیکې بیا به تاسو ورته بریک پوینټ اچو بیا به تاسو سٹارټ لیکئ نو د تاسو هر بریک پوینټ واچوي تاسو دا کوم کلاس دی دا به هماغه بریک پوینټ او له هغه نه چې بره وي حال د بکار کوي هغه نه چې شخت بیا به تاسو سره کار نه کوي په دې باید تاسو بيخي پوي اوسئ بار بار تاسو کول ته به ضرورت نه وي بل چې دا موږ سره اند لپاره د نو بیا جسټیفای کنټینټ ولیکئ بیا به تاسو بریک پوینټ ورکړئ اخر کې به اند ولیکئ نو دې هم هغه مطلب دی چې کوم بریک پوینټ تاسو ورکړو هغه بریک پوینټ او د هغه نه بره بکار کوي ولاندې به ور سره کار نه کوي او بل موږ سره سنټر لپاره دی نو له تاسو ته جسټیفای کنټینټ لیکي بیا بریک پوینټ چې بیا ورلا سنټر لیکي هر بریک پوینټ چې تاسو غواړئ هغه تاسو کولای شئ واچوي بل موږ سره جسټیفای کنټینټ بټوین دی نو له تاسو جسټیفای کنټینټ لیکي بریک پوینټ باچو بیا ورته بټوین لیکي چې هر بریک پوینټ تاسو استعمالوي بل موږ سره جسټیفای کنټینټ اراوند دی نو اراوند لپاره به هم تاسو جسټیفای کنټینټ لیکي بریک پوینټ باچو بیا اراوند لیکي او لاست کې موږ سره ایونلی دی نو جسټیفای کنټینټ به لیکي او تاسو بریک پوینټ اچو بیا ورته ایونلی لیکي نو دا موږ سره د بریک پوینټ سره یو ځل د کلاسونو استعمال دی نو زوی ډیټر ته پدې هم عملی کار کوو چې د دې موږ څنګه کولای شو کار واخلو نو موږ واخلو یو دف او دف ته به موږ کلاس ورکو کنټینر په دې کې به موږ یو بل دف واخلو له کلاس ورکو رو په دې کې به موږ یو دف واخلو او دې ته به موږ کال ام ډیو لګو او دې چې کوم رو سایز دی یا ګریډ سایز دی هغه به 3 وټاکو او دلته براشم کنټینر ته به زرت کلاس لګوم او دې ته به بلو کلاس لګوم دې ته به زراشم اف بیک ګراوند کلر لګوم ته بولیکم چې کال 1 او دلته به زراشم کاپی پیسټ به کوم دا به ذکر ما مثال د خبره دا به 1 به سو کو چې د څه به ولیکو او دا به هم راشم 2 به ولیکم او دا چې کوم مونږه اف لیکل زبر دا جی کما کاپی پیسټ به کوم دلته براشم د ا به ورته ولیکم او دلته ورته ولیکم 3
نو دا ما درې چې کوم موږ سره کالمونه دي هغه ما واخسته اوس بلار شي براوزر ته دا وګورئ چې دا موږ سره څنګه شو کیږي نو موږ سره چې کوم دیونه موجود دي هغه موږ سره په دې شکل موجود دي د دې لپاره به زه څه کوم چې دا کومه صحیح دی نو دا موږ سره درې دیونه موجود دي اوس دا غواړو موږ چې ګو الاین کړو د الاین لپاره موږ خبره دا وکړه چې کوم الاینمنت کلاسونه موږ لیکو نو دا به موږ د دې چې کوم دیونه موجود دي پیرنټ ته لیکو نو دې پیرنټ موږ سره رو دا نو رو ته باندې راځو لمړی چې موږ سره کوم کلاس دی هغه جسټیفای کنټنټ سٹارټ دی نو جسټیفای کنټنټ سٹارټ دا دی چې هغه بای ډیفالت سٹارټ کوي سٹارټ مطلب دا چې دا کوم اټمز دی هغه ته لیفت راول نو دا بای ډیفالت لیفت وي کتا سولې کې کون لیکه نو دا په الحال په دې راځو جسټیفای کنټنټ اند لیکو نو جسټیفای به ورته لیکه او justify او content end ورته ولیکئ content end ورته ولیکئ سیو به کې راوشي صفحه به ریلوډ کړئ نو تاسو چې کوم دیونه دي هغه به چیرته لاړ شي هغه به رائټ طرف ته لاړ شي که سنټر ته راوستل غواړئ justify content به ولیکئ او سنټر به ورته ولیکئ نو تاسو چې کوم دیونه دي هغه ټول به چیرته راشي سنټر ته به راشي او که چیرته سٹارټ راوستل غواړئ نو که تاسو سٹارټ ولیکئ کوم لیکئ تاسو چې کوم دیونه دي هغه به سٹارټ ته راځي او که چیرته تاسو between استعمالوي نو تاسو justify content او between ورته ولیکئ سپیس ال دمونګه په سیسس کې سپیس لیکو نو هغه ورته نه لیکئ تاسو یوازې justify content between ولیکئ او ریلوډ کړئ نو تاسو چې کوم between دا مطلب دا دی دا کوم دف دی دا لیفت طرف ته راواله اخري چې کوم دف دی هغه رائټ طرف ته راواله منځ کې چې څونه سپیس پاتې کیږي او څونه دیونه راځي د ټول تر منځ په مساوي شکل سره هغه سپیس وویشه بل موږ سره چې دی is between نو ورسته موږ سره اراوند دی نو اراوند نه مطلب دا دی چې د دې هر یو طرف ته موږ سره یو سپیس ورکه په مساوي شکل سره نو همدونه سپیس دل طرف ته هم موجود دی 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 دلته هم موجود دی دلته هم موجود دی نو دا او دا نسبت کم دی دلته دا چې د دوچن شوی دی نو ول دوچن شوی دی ځکه چې دلته هم موجود دی او دلته موجود دی همدغه سپیس بیا دلته هم موجود دی دلته هم موجود دی نو دا موږ سره اراوند دی او ایونلی هم ورکول شي ایونلی تاسو کولای شئ کلاس موږ سره موجود دی ایونلی ورته ولیکئ نو ایونلی مطلب دا چې دا موږ سره کوم سپیس دا ټول په دې ټولو باندې په مساوي شکل سره وویشه نو لدی تاسو کولای شئ چې کار واخلئ نو فل حال زه داخله ما او د دې ټولو پر ځای ورته between لیکم justify content between او دا صفته مر اعظم سفر ریلوډ کوم نو دا موږ سره between راشي اوس دا کوم کلاسونه چې موږ لیکلي دا په هر یو سکرین یا په هر یو بریک پوینټ کې هم دا ډول ښکاري کله سفر رائټ کلیک کړم انسپیکټر راشم او دلته چې دا صفحه کوم او کډیرو مطلب د موږ سکرین کا ورکه کیږي او کا غټیږي دا به همغه ښکاري په الحال خو نه ښکاري دغه د ما د کلاسونو ته ام ډی لګول نو زبر ام ډی لري کوم تاسو به دې پته ولګین دا به هم لري کوم او دا به هم لري کوم نو دا وګوره په هر یو سیس کې به دا موږ سره موجودي نو اوس که تاسو د یو بریک پوینټ پورې تړل غواړئ نو تاسو به چی کوئ صرف دا چې کوم کنټنټ لیکل شوی دی نو څه تاسو له بریک پوینټ واچو مثال درته لیکم ال جی نو ال جی نه مطلب دا چې دا کوم سپیس between استعمال کړی دا به ال جی پورې کار کوي چې کله ال جی نه کمیږي بیا موږ سره کار نه کوي نو ال جی موږ سره 9.2 پکسل دی نو ځکه چې 9.2 پکسل پورې به کار کوي خو چې کله 9.2 پکسل نه کته شنو هغه به موږ سره کار نه کوي بیرته به خپل اصلي حالت ته راځي او که تاسو میډیم ورکول غواړئ تاسو کولای شئ میډیم دلته ورکړئ نو دا موږ سره هوريزونټل الاینمنت دی چې موږ کولای شو د بوتستریپ واسطه د دې سره کار واخلو